مخته چې زه د 28 کله 30 کله مخکې مقصد یې مول منځینه او د سینه صحیح نه و. بیا مې د هغه نه بعد کله چې الله پاک ته توبه وبسله نو په دا وخت کې بیا درود شریف مو شروع کړو د جمعې په شپه. نو هغه نه بعد بیا یې سپین ږیری مو ته په خیب کې روغی یا شپې په آخري قصه کې چې تو می طرف ته قدم کېښی او الله پاک به تو باندې رحم وکړي. دا خیال یاد مو ته و چې صحیح د بیا ورځې په خیب کې مو ته یوه تیږه راسه کړه چې هغې کې خیب کې قدم و. کله چې ورځې په لیار تلم هغه تیږه مو پیدا کړه دا ذکر سره دو خیب کې قدم کده. محراب چې دی محراب نه مې پیغام دغه دی چې سپین ږیري مو ته وویل چې موږ تاسې باید که مرسته غواړو هر څه چې غواړو باید په محراب کې د الله جل جلاله نه وغواړو. د منبر لیاره نه باید داسې مسله ونه شي چې هغه دغسې جیب نه راخوستې شوي وي. باید هره فیصله چې وي قرآن حدیث لیاره نه باید وشي. علماو نه دا غوښتنه ده چې خلکو ته صحیح واغځي منبر لیاره نه هغه مسله وکړي چې هغه په قرآن په حدیث کې وي خپله کیمه مسله ونه کړي. مو دا ټولې ښې خبرې دي. یوه په زړه پورې هغه مو ته دغه دو چې دغه چې کله مو ته دغه روغله نه مو ته د سپین ږیري ووایي دغه د سترګې نشان چې کېدی نو مو ته سپین ږیري ووایي چې الله پاک په یوه شي دومره نه خوشحالېږي لکه کله چې انسان الله پاک ته توبه وبسي او په هغه وخت کې کله چې سجده کې سړي نه یوه دوې ویښ کې تېز شي وژړي مو ته بهتره ټولو نه بهتره خبره مو ته دغه وه. دا باندې زه ډېر خوشحاله شوم او سپین ږیری یې چې الله پاک فرمایي چې زه په یوه شي دومره نه خوشحالېږم لکه انسان په توبه باندې چې مو ته توبه وبسي او په سجده کې ویښ کې تېږي وژړي. زه به دته د 10 کلې ګناهونه معاف کوم چې هر څومره ګناهګور وي زه یې بخښم. دغه کوتر یا کسه دا خپل خپله ودلې دا شی ولدل دا د صلح معنا ورکوي. الله پاک یې میتو سره په ژوند کې صلح ته تور دی میتو چې ژوندي وو. الله پاک یې چې زه هر وخت شپې په آخري قصه کې څیرې وایي چې څوک شته یې بخښله ولا چې زه یې وبخښم. صلح باید ټول انسانون ټول بشریت بیا اول میتو باید الله پاک سره صلح وکړو او بیا په خپله منځ کې باید صلح وکړو. دې په اړه د تېرې جمعې په شپه مو خیب لیدلی دی شپې په آخري قصه کې چې سپین ږیري مو ته ووایي چې زه د کورونا نه ډېر متاثره وم ډېر تاثیر باندې وچولی او بیا مو د نه پوښتنه وکړه چې په دا خاطر باید څه سړی وکړي. ده مو ته ووایي چې په قرآن شریف کې په 4مه سپاره کې یو آیات دی 103 یا که 103 آیات دی حسبنا الله و نعم الوکیل. دا ټکی چې ګیز ملی 500 وره هر انسان یایي انشاءالله چې الله پاک به دته د کورونا نه د هر مصیبت نه به الله پاک نجات ورکړي. وایي دغه ټکي معنا دا ده چې موږ تاسو دپاره ټول بشریت دپاره الله پاک کافي دی. حسبنا الله و نعم الوکیل. دا نه هغه خبره ده چې یایي چې ویښته دی په هغه کې یا تېر چای دی داسې کې دی خرابوي. دغه په قرآن شریف کې دا ټکی دی علماو ته هم پاته ده هر چا ته پاته ده. عمومي پیغام به دغه دی چې باید موږ تاسې په خپله عملۍ کې باید تغییر راولو خپل عملۍ کې د الله پاک نه مدد وغواړو. او علماو ته دا پیغام ده چې باید د جماعت لیاره نه حکیم دیني مسایل چې وي خلکو ته ختمي نه باید وکړي. الله پاک نه غوښتنه وکړي چې مقصد یې د غضب نه مې خدای پاک خلوص کړي. نور عمومي مثلا نن چې دو رغولې د صلح په مورد باندې باید صلح ته هر څوک کور وکړي. دا مقصد مې تاسو ته 1% پلوس رغولی دی ډېر وخت مقصد صلح کې هر څوک خوشحال وي که مرغون دي که انسانون دي که ونې دي که بیټي دي د هر څه کې صلح کې خوشحال وي الله پاک د موږ ته صلح راولي. دا چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کله رحله د دغه دنیا نه کوله صحابه کرامو ته وفرمایل چې مو نه وروسته بیا وحی بند شي او مبشرات بوي. رسول صحابه عرض وکړ یا رسول الله مبشرات څه معنا چې زیری بوي. زیری دا معنا چې انسان سبا ته خوشحالي ویني په خوب کې به هم داسې خوشحالي ویني دته مخکې نه دا الهام کېږي البته چې مثال لارښوونه به یې ته کوي سبا ته تونه یو خوشحالي روانه او بعده ورځ په خوب کې ویني دا معنا چې سبا ته تو باندې بعده ورځ روانه ده او اوسه نوې ته خبر شه. دغه مبشرات او دغه الهام او دغه انسان خبرول د خوب کې د رسول الله اسلام نه وروسته نیکو انسانانو ته دا الهامات کېږي. لکه انسان په خوب کې خړې اوبه ویني سبا ته پوه شي چې دا انسان نه بعده ورځ روان یو انسان د صفا اوبه ویني دا معنا چې وروسته د انسان باندې خوشحالي روانه ده. یا یو انسان د مثال په خوب کې کابر ویني پولیسروت ویني څوکې ویني یا مثال عذاب هغه جهنم ویني دا معنا چې دا تیر کور نه چې ته لګیا یې دا کور دې صحیح دا عمل دې صحیح نه ده. یا انسان دا
په خوب کې حرام غوښې خوري هغه پوه شه چې معنا دا چې د پرون ورځې یا د تېر خوراک دې نه ځانمانې که دا حرام باندې لګیا یو انسان د په خوب کې ویني حلال مال خوري او حلال مړۍ یا مثال حلال میوې خوري دا معنا چې ته به الله پاک حلال او فراخ او خوشحالی رزق الله پاک مقرر کړي و اکثره خوبونه انسان ته القا کېږي لکه حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې په خوب کې ورغلی و چې ته هغه وکړه خپل بچی دی حلال که او ده په هغه خوب باندې عمل وکړلو دا معنا چې خوب په هغه باندې په ښه په باد باندې سړی که عمل وکړي بده خبره نه ده نو دغه سړي نه دا پوښتنه وشي چې دا یې خوب وویني سبو ته هغه شاید په تیږه کې ویني آیا دا خوب د ښه سړي لیدله ده یا د ښه پیري لیدله ده دا یې خرجدول لیدله ده چې لیدلی دي هغه معنا یې ده چې کوم څه چې د خوب کې ولیدل او که چېرته هسې وي چې د یو مرغه په شکل وي مرغه بد شی نه ده د الله طرف پوک حیوانات دي او دا هغه چې د معنا ښه معنا ده دا معنا چې دا ته کوم تجارت کوي یا کوم عمل کوي دا د صحیح ده د عمل الله نومونه دا معنا چې د الله وحدانیت چې د هغه په زړه کې روله او الله وحدانیت چې د دا مهم ده تو دې پوره او دا هغه باید کل هو احد سورت چې د وحدانیت یو عظیم لوی سورت ده دا باید ډېر تلاوت کړي